کله چې هندستان ته ملکه وکټوريا نیټ ته چې ورکړه داسې یوه غټه بلا ښځه انګریزه وه دا چې کله هندستان ونیولو نو دې دا ډله را پیدا کړه د فقه نه منکره او د امام ابو حنیفه دشمنه دا ډله را پیدا کړه د فقه منکر او د امام ابو حنیفه دشمن دغه ډله دې ته اهل حدیث وایي دا بیا ټانګه چلی که کلینډري که ډیروري او که هره بلای په دې پوه شو دې ته اهل حدیث وایي نو د اهل حدیث څو معناګانې شوې دوه اسلامي ماهر فی الحدیث او انګریزي معنی یعنی وکټوري معنی د فقه دشمن او د امام ابو د فقه منکر او د امام ابو حنیفه دشمن زمون خبره په دې اهل حدیث دغه اهل حدیث کی خبره ده دی وکټوري دا ماهر فی الحدیث کې نه دا صاحب د مشکات هم دی دا په امام سے په مذهب نه دا امام شافعی رحمه الله زمون خبره پچا کې ده وکټوري اهل حدیث ده تاسو ته ما ویلو چې اهل حدیث د دې دوه معناګانې یو اسلامي معنا ده لکه اهل النحو معنا ماهر فی النحو اهل الصرف معنا ماهر فی الصرف اهل التفسير معنا ماهر في التفسير نو اهل الحديث معنا ماهر في الحديث ټانګوان او چولي پروش او کلندر اهل النحو نه دي اهل الصرف نه دي اهل منطق نه دي نو اهل حديث هم په اسلامي معنا په اسلامي معنا اهل حديث هم چې اهل النحو نشي کېده نو دا حدیث التوحید ولي کوي چې اهل حديث ورته چلی په ټانګو ډیرور او کلندر په چولي په خرسي په اهل حديث اهل النحو ورته نه وي اهل حدیث ورته وي نو په اسلامي معنا اهل حدیث نشي دویمه انګریزي معنا ده نو تاسو ته مو ویل چې ډیر شکایت د دینه کولو مشرانو ته ویل چې تاسو ملګری مونږ ته وکټوريا اهل حدیث د دینه ډیر تنګ وي د دینه منع کوي نور مونږ بیعت کوو مخکې وي احناف ته کافران او مشرکان ویل په دغه ورځ ویل وای نه تاسو کافران نه مشرکان نه بدعتيان صحیح اهل سنت والجماعت نه خو مونږ پرې دی دا ملګري منع کوي چې موږ ته څه نه وایي نو بیا ما سره په ډوډۍ کې یو اسماعیل شیخ صاحب یوه کاسه باندې ډوډۍ خوړله یو قاري محمود شاه صاحب اوس وزارت مهاجرین کې دی نو قاري صاحب محمود شاه ما ته وایي چې دا خو اهل سنت والجماعت دي دا وکټوريا اهل حدیث وکټوري خو هغه ورسره ونه ویلې وایي ولې کشف الباري کې لیکلي دي چې د اهل سنت فرق څلور دي اهل سنت څلور فرقې اشاعره ماتریدیه صوفیه اهل حدیث کشف الباری کې دا لیکلي چې دا څلور ډلې اهل سنت والجماعت دي اشاعره دي ماتریدیه دي صوفیه دي او اهل حدیث دي نو ما ورته ویل چې دا اوس اهل حدیث دي دا په کوم حدیث کوي هغه خو ماهر فی الحدیث یادي دا خو ټانګه چلی ډیروري کلندري دا اهل حدیث دي سم دستی ساتلا بالکل صحیح خبره په دې وکټوريا اهل حدیث وای د اهل سنت والجماعت دي کنه دي قادیانی او شیعه خو کافر دي خدا وکټوريا اهل حدیث اهل سنت والجماعت دي کنه دي نو جواب دا دی چې ګوره د سنت تشریح دی واوري سنت او حدیث کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه نو دوی خو ځان ته اهل حدیث وایي اهل سنت نه وایي نو اهل سنت خو نه دي کنه ولی نه دي د دوی نوم څه دی اهل حدیث نو ګوره په ولاړه 14 ماتوي دوی به معنام د اهل حدیث دا کوي وای چې په حدیث عمل کوه بس اهل حدیث نو اوس په ولاړه او 10 ماتوه اهل حدیث او که په ناسته او 10 ماتوي اهل سنت دارنګي بیت المقدس تلمونځ کوه اهل حدیث په حدیث کې عمل او چې بیت الله تلمونځ کوي نو اهل سنت دارنګ نه ودونه کوه اهل حدیث څخه په حدیث کې عمل وکړي خو کڅلور ودونه کوي بیا اهل سنت نو اهل سنت جدا دي او اهل حدیث جدا اهل سنت خو دوی نه دي ځکه دوی ځان ته اهل حدیث وایي او د حدیث او د سنت په مابین کې فرق او اهل جماعت هم نه دي چې جماعت نه خو د امتیانو جماعت مراد ده او د امتیانو د خبرې منلو ته دوی تقلید وي او تقلید ته کفر وي نو جماعت د خبرې منلو ته دوی کفر وي نو اهل جماعت هم نه نو اهل سنت والجماعت نه دي دا د اهل سنت والجماعت نه خارج ده بدعتي ډله بیا په دې بدعتي ډلو کې دوه اویا ډلې دي
نه دا په خوارجو کې داخل دا خوارج دي د خوارجو ټولې علامې